سلامونه مو په کابل کې د حبیب الله زازي پارک څخه ومنئ. څه نومېږي یو ځلې بیا لیدونکو ته د پټو غورځېدنګ د پټو غورځېدنګ دا خو انګلیسي شوه. راځه راځه چې سره ولاړ سو یا به یاران سو یا به دواړه خاورې سونه. مهال تر موږ سره 100 پورې کسان کار کوي، غیر مسؤل کسان چې دي هم تر 500 پورې کسان خلک کار کوي بیرون. دا مه پوښته چې څومره زور لرله ستا واده قسم لکه له کور مې چې درې مړه وتلي وي. څنګه دی چلیږي د ورځې جنان کې یاره مای خیر کوي مان تپوسونه نکړم یاري نه پویارې پوی ګمینا مکړې تپوسونه. یو خوان ته زنګو کې کېناستو جنت او دوزخ دواړه راوړل. ونه ویریږم د زنګوګانو نه. خوست کې د حکیم تڼیوال پارک نه و هغلته چې اورې د ملګرو سره ویرېدلی یم بیا نو. د سولې پیغام رادیو درنو اوریدونکو او همداراز پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو په کابل کې د حبیب الله زازي پارک څخه ومنئ. راغلیو تر څو نن هم دلته ستاسو لپاره یوه جالبه او په زړه پورې خپرونه وړاندې کړو. عابد صاحب ډېره مننه سجاد. زه خپل سلامونه درنو لیدونکو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله مند یم چې زموږ دا رنګین ماښام او دا بنډارونه او زموږ دا پروګرام تر پای وګوري او واوري. دوستانو زازي پارک د کابل په کچه یو تر ټولو ښکلی پارک دی او دې پارک ته د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه د کابل له بېلابېلو برخو څخه ځوانان مشران ماشومان او بېلابېل کسان راځي دلته تفریح کوي خپلې خوښۍ یو له بل سره شریکوي او د دې ترڅنګ خپلې مازدیګرنۍ شیبې یو له بل سره شریکوي. زه غواړم چې ستاسو لپاره نن دلته یوه خپرونه ولرم. دلته به له ځوانانو سره غږیږو، د دې پارک له مسؤلینو سره به خبرې کوو، بېلابېلې لوبې به تاسې ته ښایو او کوشش به دا وي چې یوه جالبه او په زړه پورې خپرونه تاسو ولرو. خپرونه تر اخره را سره تعقیب کړئ. غواړم چې دلته د یو کنتین والا سره هم یو څو خبرې وکړم. ظاهرالله زازی کنتین یې پې لیکلي دي. مشره سلامونه، جوړ تکړه صحت ښه دی بخیر. ته خو مو خبر کړی یم نه دا د زموږ خپرونه روانه ده. څه نومېږي مشره؟ حاجي بخشاګل. بخشاګل. او دا کنتین د تا دی؟ دا کنتین د ما دی. دې کې څه شی دي؟ زه خو چې ګورم اکثر پکې نوشاباد دي د خیره. ټول همدا نوشاباد دی ورکې. څنګه دی چلیږي د ورځې جنان کې؟ یاره مای خیر. اوس وخت کې خوند نشته؟ نشته. پخوا څنګه و؟ پخوا ډېر ښه و. راضي یې که نه یې ترې راضي؟ کومه هغه نه یعنې دغه کاروبار نه دی؟ کاروبار نه یم راضي. ولې علت یې څه دی؟ نشته. مخکې یعنې کسان ډېر راتلل اوس کم راځي؟ مخکې دغه ورځ یعنې جمعې پر ورځ 2000 و 22000 22,000 40,000 نفر راتلل. اوس دغه جمعې پر ورځ 2000 نفر نه راځي. د دې علت څه کېدلی شي؟ دلته قیمتي ډېره شوې ده که خلکو اقتصاد خراب شو که خلک خراب دی. د پارک مصارف خو لوړ نه دي؟ لوړ بیا نشي پرې کولی. پارک والا نشي پرې کولی. پارک والا په تاوان کې روان دی. څومره وخت کېږي دلته کنتین لري؟ یاره دا 5 کال دی. او په دغه وروستیو کې ترې ناراضه یې؟ ناراضه یم، ډېر ناراضه یم. اوهو دا به څنګه کوو استاده؟ بس خدای ته رحم وکړي. که نه دعاګانې به کوو. دعاګانې. خوشحاله اوسئ. یو څو خبرې مو در سره وکړې قربانې شم. دوستانو دغه مشر چې و بیا نو د همدا خبره کوله چې اوس مصارف لوړ شوي دي او کسان ډېر نه راځي او په هغه کچه چې د پارک مصارف زیات دي هغه هم نشي پوره کولی. زه غواړم دلته له نورو کسانو سره هم خبرې اترې وکړم او کوشش مې دا دی ستاسې لپاره یوه جالبه خپرونه وړاندې کوم، بېلابېل کسان پکې وغږوم. دوستانو خبره داسې ده څه ډول مې چې مخکې درته یاده کړه زازي پارک ته راغلي یو په بېلابېلو ساحو کې ستاسې لپاره یوه په زړه پورې خپرونه چمتو کوو. نو اوس وار د زمزمې را رسېدلی. دا ټول د خوست ملګري دي، له خوست نه راغلي دي او له ښه مرغه دلته مو سره پیدا کړ. نو زمزمه شریکوو. کومه زمزمه ده عابد صاحب؟ زمزمه یو پخوانی یو سروکی دی. هغه سروکی به ټول په ګډه شریک کړو نو خو د چکچکو او د بدرګۍ یو ځای سره. بلکل. مخکې له زمزمې یو دروند چکچک مهرباني عابد صاحب. مکوئ مان تپوسونه نکړم یاري نه په یارې پوهېږم مینا
مکړی تپوسونه مکوي مان تپوسونه نکړم یاري نه پویارې پویګم مینا مکړی تپوسونه چاړه تیر کوي مال را کوي چاړه تیر کوي مال را کوي چاړه تیر کوي مال را کوي ودا خلاف جانان جبا پرې کوما مکړی تپوسونه مکوي مان تپوسونه نکړم یاري نه پویارې پویګم مینا مکړی تپوسونه د سپینې خولې یاران دې ډېر دي شوتل پنډو ته دې ځنې ولیما مکړی تپوسونه مکوي مان تپوسونه نکړم یاري نه پيارې پیغم مینا مکړی تپوسونه چې وادو کی پورینا کی چې وادو کی پورینا کی چې وادو کی پورین کی ژبتی پرې کوي چې واده پې نه کوي نه مکړی تپوسونه مکوي مان تپوسونه نکړم یاري نه په یارې پوهېږم مینا مکړی تپوسونه یوه ډېره عجیبه لوبه ولیدله دا مشران او ځوانان سره راټول شوي دي دې لوبې ته څه وایي مشران دې ته د پټو بازي ورته وایي چېرته پټو بازي دا د جمعې په ورځ چې موږ دغه مېله راوځو نو بارم چې دغه د بازي داسې په پټو کې د خپل ملګري غورځو د خلکو ساعت چلو ډېر ښه ډېر د خلکو د ساعت چلو پکې ولوېدې پورته شوې زه خپله پکښې ولوېدم خوند یې وکړو خوند یې خود نو تاسې راځئ چې یو ځلې بیا وګورو راځئ بس صحیح ده صحیح ده پورته شه دوستانو تاسې دا وګورئ ډېر عجیبه لوبه ده څلور ځلې دا د کوم ځای لوبه ده دا د کندهاریان د کندهاریانو دلته کابل ته لکه چې تاسې راوړل موږ راوړل څه نومېږي یو ځلې بیا لیدونکو ته د پټو غورځېدنګ د پټو غورځېدنګ دا خو انګلیسي شوه څه نومېږي سمیع الله سمیع الله نور څوک پکې پورته شول دلته عابد صاحب ته خو ډېر چاغې که نه پروا نه لري نو چې ملګري سره ډېری بیا پورته کوای چار څونه غټ سړی پورته کېږي ډېر ښه ډېر ښه دا څومره وخت کېږي تاسو دا لوبه کوئ دا خو موږ د کوچنیوالي څه دغه بلا بازي مو باب کړې ده دغه بازي ده زه ور وخېږم عابد صاحب ور پورته شم یاره زه خو دې خلکو باندې باور نه لرم داسې ذمهواره څوک کوي یاره عابد صاحب ته ور پورته شه زه دې ګورم ښه دوستانو ډېره جالبه لوبه وه او نه پوهېږم چې ستاسې به خوښه شي یا نه خو دې کې کله کله دغه پښې لاسونه نه ماتېږي یا نه ماتېږي بیخي نه ماتېږي و چې ملګرو سم نیولي بیا نه ماتېږي یو د بېغوري څه کېږي چې بېغوري ورسره وسي بیا کېږي دا موږ دا لوبه شروع کړې تر اوسه پورې چې څوک خوشتوي نه دي راسه کابل کې همیشه کوئ دلته پارک کې و به دې پارک هغه کسر پرغمان کې مو کړی دی دا وړیا ده که پیسې پې اخلي ته ډېر جالب خلک دي دوستانو زه غواړم چې یو نیم کس نه دلته بیتونه واورو شعرونه ترې واورو که چاته یاد وي چاته یاد دی ووایه مهرباني شعر چاته یاد دی څنګه بیتونه غواړئ بس شعر راکمې ټپې ووایه ټپې ووایه ټپې به درته وایم بلا خو بس ما نیولی شی خو زه به درته وایم زله نه ده صاحب زه راځه راځه چې سره ولاړ سو یا به یاران سو یا به دواړه خاورې سونه سترګې چې تورې بې رنجو دي د ظالم زوی چې په ګورې ویشتل کوي نه پیکی چې پولې پولې جوړ کا ما پر باغوان که چې تاریاک په وکرمه چک چک خو کوئ که نه یو نیم چک چک کوئ ډېر علي
ډېره مزه یې وکړه دوستانو. یوه بله برخه کې هم ستاسې لپاره را څرګندېږو، تاسې موږ سره اوسېږئ. دوستانو لا هم په ځاځي پارک کې یو او د دغه پارک د مسؤلینو له جملې څخه برکت را سره دی. برکت هم زموږ ګران ملګری دی، نو ځان به په بشپړ ډول تاسو ته در وپېژنې. مهرباني برکت. سلامونه دوستانو، برکت الله زازه یم، مسؤل د دې پارک. خوشبختانه موږ خپل هم چکر وخو چې کوم خلک راځي هغو ته هم چکر ورکوو، خصوصا لکه تاسې غونته خلک چې راځي نو هغو ته بیا بیخي زیات چکر ورکوو. نو خفه کوو. ډېره مننه. خیر اوسې، رښتیا موږ سره دی نن ورځ دغه مازدیګر دی ټول موږ سره تېر کړو، زه څومره فکر کوم. څنګه دی دا د جمعې په ورځ د خلکو تګ راتګ ډېر دی د پخوا په پرتله کم دی؟ یاره ښه ده، تر اوسه پورې ناشکره نه وي ورته، نو انشاءالله راتلونکي کې بیا ښه کېږي. نو دا چې دی ژمی را روان دی، اقتصادي حالت د خلکو زیات ضعیف شوي دي، نو لږ لږ څه کم شوي دي. او د پارک فعالیت سره کم دی د پخوا په پرتله د هماغه ډول خلکو ته خدمات کېږي؟ یاره خدمات یې ښه دي خو خلک یې کم شوي دي. یعنې تېر یعنې مثلا په جمهوریت وخت کې خلک زیاتره ډېر خلک راتلل، د جمعې ورځ هم فامیلونو سره تلله. اوس فامیلونه بند شوي دي، یعنې خلک خپل فامیلونه د جمعې ورځ ځای نه لري چې چېرته چکر لاړ شي. د جمعې په ورځ مطلق زنانه بند شوي دي. مخکې به پارک ته راتلل؟ او مخکې راتلل، مخکې به راتلل نو بیروبار به بیخي زیات و، نو تېر او دا حالت زیات پارک کوي. داسې به ارام ارام مخکې ځو برکت جانه، او دا هم راته ووایه چې څومره کسان به راځي دلته د ورځې په جریان کې، که دغه حساب دپاره تاسې کوم هغه نه لرئ؟ نه داسې مشخص هغه نه وي، کله کله یعنې عادي ورځو کې کم راځي. یو ژمی دی، ساړه زیات شوی دی، نن دې خاطر څوک نه راځي. بس د جمعې ورځې هم تر 4000 3000 کسان راځي، د هغې نه زیات نشي راځي. موږ په دې پارک کې 3 رسټورانټه لرو، نو 3 رسټورانټه دي، څه کم 12 خوراکه فروشي دوکانونه دي چې هغې نه خلک مختلف نوشابه دي، انرجانې دي، چپس دي، دغه شیان اخلي، آیسکریم فروشي ده، برګرخانې دي، نو مختلف شیان دي دلته موږ سره. ډېر ښه ډېر ښه. او ستا خپل هم پکې ښه دی، سات تېر دی، همیشه دپاره پارک کې وې؟ نه همیشه دپاره هرو د جمعې په ورځ د همیشه او نوره ورځ بیا درسونو کې مصروف وو. چون پوهنتون یوه خبره سجاده چې زما په ذهن کې یوه پوښتنه راګرځي، معمولا د په ښارونو کې نسبت پارکونو ته وایي خوراکي توکي لږ لوړی وي، په لوړه بیه پلورل کېږي. دا څنګه خبره ده؟ رښتیا همداسې؟ یاره خبره رښتیا هم صحیح ده، ستاسو خبره زه تایید کوم، خو خصوصا زموږ پارک کې به نه وي د ځاځي پارک کې. تاسې کولی شئ دکانونه یو پوښتنه وکړو، یعنې وګرځوو چې کوم شی څوک قیمته درکوي، کولی شئ ادارې ته ډایرکټ شکایت وکړو. نو خصوصا بیا نورو پارکو کې چې دي هغه قیمته خرڅوي، یعنې بازار کې 20 روپۍ شوي دوی په 30 خرڅوي. وروستۍ پوښتنه کوم برکت جانه، دا هم راته ووایه چې دلته به څومره کسانو ته مصروفیت پیدا شوی وي، هغه که په رسټورانټ کې دي، هغه که په کافي شاپ کې دي، یا د خوراک څښاک په برخو کې دي، که د لوبو توکو وسایلو کې مصروف دي؟ مسؤل زیاتره کسان دی، اوس مهال تر موږ سره 100 پورې کسان کار کوي. غیر مسؤل کسان چې دي هم تر 500 پورې کسان خلک کار کوي بیرون، چې هغه کې زیاتره کراچیان دي، رکشیوان دي، موټروانان دي، ټکسیوان دي، خصوصا په دې هوټلو کې چې دي نو 500-600 هم زیات کسان کار کوي. ډېر ښه، ډېره زیاته مننه برکت جانه، خوشحاله خواهش کوم. مننه تاسو سره. دوستانو د حبیب الله ځاځي د فاست فوډ څوم منزل دی دغه؟ دوهم دی که دریم دی؟ دریم منزل ته راپورته شوي یو او د دغې برخې ویډیو هم له تاسو سره شریکو. نور دوستان مې تر څنګ شول. ځوانه سلامونه. وعلیکم سلام. جوړ تکړه صحت ښه دی؟ شکر د الحمدلله ښه راغلاست. څه نومېږي؟ نقیب الله نیازی یم د خوست ولایت ډیری. ډیری ابې څه لکه چې ټول خوست نن خبره ده چې نن زه څونه دلته مینوال ګورم، څونه د پارک ته راغلي کسان ګورم، ټول د خوست نه ماشاءالله راغلي دي. او لکه چې ټول خوست راغلی. خوست خلک چکر ته ځي، ارزي ته ځي، خوست خلک چکر وایي نو خامخا. او ښه دي که نه چې راځي. ته څه نومېږي ګرانه؟ امیر خان. امیر خان. او ته؟ مطیع الله. مطیع الله. مطیع الله تخلص دی؟ تراب. تراب. هغه شاعر تراب خو به نه نه هغه خو نه. ښه څه به را سره شریک کړئ تاسې نن دغه زموږ د خپرونې په دې برخه کې؟ یو څو ټپې به درته ووایسي دي. ټپې خو به ډېره مزه وکړي. ابید څه بیا خو یې ځان ورسره وایم. وایي بېغوره یار اګروکه کنې مزار دې راسپړم دیدن دې کړم. وا 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 ته خو یې داسې له سکرین شاټ نه وایې. وایي په ته دې هېڅ نه کېږي یو راز سپینې جنډې دې خدای په مو ورافوینه. د جانان مرګ ما ته آسان دی چې دی ولاړ وي زه به بل ته وخاندم.
درګه چې نورم یو سودان تا ته نه یادېږي نمبر تر نه دی وای کاپر د شم هغه کمل زړه وتلی وي کاپر د شم هغه کمل زړه وتلی وي د درد مې قسم دی پسې خوله وتلی وي دا مه پوښته چې څومره زور لرل ستا واده قسم لکه له کور مې چې درې مړه وتلی وي وای همدرد به شهید شوی وي د سترګو په جهاد کې د زړه به یې کاږه واږه باڼه وتلی وي ډېره لې ډېر زبردست ډېره مننه کور مو ودان خوشحاله اوسئ ښې شېبې ولرئ تاسو داسې موږ سره وکړئ بېګا ته دلته پاتې شئ موږ هم فرمایش ورکړی دی هوټل والا ته موږ سره به مړۍ وخورئ دا د مړۍ خبره عابد صاحب څنګه کوو بده ونه لګېده چې شی مې راغوښتي دي راسره ځئ ما خو ده ته ویلې چې د کړایي به جوړه کړو د چرګو د هر شي تاسو ته چې خوند درکوي تاسو فرمایش به هغه شی تاسو ته کړي هم ښه لګېږي نن ځکه موسم روپ یخ کېدو دی او بله دا چې عابد صاحب زه به یو بله مشوره ورکړم چې که روش یې برابرولی شو زانو دپاره دې برابرې ولې نه سمه ده بس چې د تاسو بزلی هغه به موږ هم برابر کړو فرمایش مو ورکړی فرمایش هم اوس هم د ورته ویلې چې اول چای راوړه بیا به انشاءالله فرمایش درکوو ښه څنګه دی تاسې چې د پارک ته نن راغلی څه مو وکړل والا خو بس تاسو له وګرځېدلو چکر مو ووایې دلته موږ د کلیوالو یو کوزده و هغې ته راغلي بس داسې راوختلو چکر ته ځوانه تا څه وکړل بیا به دغه ملګري وایي چې دی بیخي ونه غږوله دا تراب والا سه داسې چکر ته رالو بس چای مې موچ کو چای دې پکې وڅښه د ډېر وخت نه راغلی و چای مو وڅښه ښه ډېر ښه ډېر ښه او تا څه وکړل موږ هم ولا دغه مهال وکړه اته ساعت هم تېر کړي موږ خپله کورونه دلته دي او دلته اوسېږو دلته مې کلیوال کوزده وه دوی راغلي و دوی مې تره زمن دي خوست نه راغلي دي ته هم ورسره ښه خوشحاله یې هو ساعت هم ورسره تېر نن جمعې ورځ دی موږ کار هم نشته او چوټي وه بس ډېره مننه ډېر خوند یې وکړو تاسو سره چې زموږ خبرې وشوې شعرونه مو درنه واورېدل ټپې مو درنه واورېدې کوشش به کوئ چې یوه ورځ په ډیري کې هم ستاسو سیمې ته درشو هلته هم خپرونه خدای دې راولار کله کوم ځای کې کنال ته مې ولیدل د خیره ډېره مننه خوشحاله اوسئ څه نومېږي نوم اسمت الله له پکتیا ولایت څخه د پکتیا د کومې ولسوالۍ سید کرم ولسوالۍ څخه څنګه راغلی نن والله دلته پارک ته لږ چکر یې وویو بس نوښت کړی دی نه دی که وایي چې نه زه مشر معلومېږم ما او نه والله زه مشر معلومېږم ښه او څه وخت به ځې بېرته بس اوس روان یو هلته هم ته راګیر کړې ښه دا ووایه چې څو بجې راغلی وی داسې وخت چې 2 بجې وې 2 بجې او 6 بجې خو به اوس هم وي انشاءالله دا دې 4 ساعته تېر کړي 4 ساعته 4 ساعتو کې دې څه وکړل 4 ساعتو کې خو ډېرې نخرې وکړې لکه څه شی ته یاد کړه والا یو خو هلته زانګو کې کېناستو جنت او دوزخ یې دواړه راوکړې او بل دغه کې کېناستو هغه کې بس یو خو داسې داسې کولو نورې زور در راباندې رسېږي ساعت مو تېر شو او تا څه وکړل ته هم ورسره وې او زه هم ورسره وم څنګه دی دغه اوس وخت کې پارکونو ته خلک ډېر راځي او ډېر راځي ښه دي خو مخکیني وخت غوندې نه دي ولې هغه وخت کې ډېر و ښه ته میاشت کې څو ځلې پارک ته راځې یاره ما خو د دویم پیرۍ څخه راغلی یم ته یو څه شی راسره شریکه بیتونه شعرونه څه شی درته وایم شعر ووایه شعر ووایه ښه ښکلی شعر به درته مهرباني زمزمه کې وایه که همداسې نه نه درته وایم مهرباني په ځای یوه زمزمه ورته او زمزمه او تاسې چک ورته وکړئ ما ویل مینه دې کوم دې ویل صبر کو یکدم ما ویل زه پر تا شیدا یم دې ویل ای چې ای راکم ما ویل راکه د دې ویل ته چې میگویی ما ویل ځه چې زو اشنا دې ویل تو کجا میری والسلام واه ډېره لیمکس زمزمه دې وکړه ډېر ښه تا چې شعر دی مهرباني ما هیڅ هم نه دی زده بیخي مې نه دی زده ښه خیر لاړ ډېره مننه نو عابد صاحب لکه چې موټر آماده ولاړ دی ولاړ دی په دې موټر کې به د پارک ښې ساحې کومې مو چې لیدلې نه دي هغه به ووینو د موټر لږ به پیاده مزل او نو چې برکت را سره وي بیا خو دا وړې خبرې دي لکه بس نو مخکې کېږه عابد صاحب زه به دلته نږدې ورسره کښېنم لږې لږې خبرې به هم ورسره کوو حاجي صاحب سلامونه ښه یې په خیر یې برکت ته دلته کښېنه درې سره به دلته کښېنو بس دا دی د خیره سره موټر کې کېناستو نو مخکې به ځو او د پارک بېلابېلې برخې به ګورو عابد صاحب انشاءالله له خیره
ته موټر کې لکه چې نه یې ګرځېدلی دی موټر کې موټر کې به اوس زما لومړی وار دی چې ګرځم او برکت تا څنګه عبید به ګرځېدلی وي شاله ډېر و یاره ګرځېدلی به لکه د موټر خامخا په خوند پوه شوی نو لږه تیاره غوندې هم د دوستانو خو پر صورت غواړو چې دغه موټر کې وګرځو حاجي صاحب دا موټر ته لکه چې ټوله ورځ ګرځوې د خیران دا نیمې ورځې نه بعد ګرځوم بیا ولې ټوله ورځ یې نه ګرځوې ټوله ورځ د ونو توبه اچوو ښه ډېر ښه ډېر ښه دا موږ چې کېناستو که نه دا اوس چیرې روان یو دا به د پارک چکر وهو دا د پارک کومه ساحه ده دا د پارک نیمه ساحه د جمعه سره مسجد ښه دا یوه دوره چې موږ ته اوس راکوې پې که نه دې باندې څومره مصرف راځي دا د 100 روپۍ 100 روپۍ عبید صاحب جیب کې لاس وات مقصد پیسې مایده برابروه د خیره سره او دا هم راته ووایه چې ورځې څو دورې به کوې دلته استاده اوس خو دورې دومره کامې کېږي اوس څوک نشته دومره کامې او یوه دوره په 100 افغانۍ ده ډېر ښه نو ډېر خوند کوي زه به په دغه تک کې برکت نه م یوه نیمه پوښتنه کوم دوستانو چې نوي پلانونه هم د دې پارک لپاره لري یا نه او یا دې نه بهر هم څه پلان شته که نه نوي پلانونه انشاءالله لرو چې ځینې ساحې دي د پارک پاتې دي هغه بشپړ کړو مثلا یو سنا ده د پارک چې هغې نه مو کار شروع کوو راتلونکي ته انشاءالله نو یو څو نورې نوي ځنګوګانې دي داسې ځنګوګانې دي چې په افغانستان کې حتی نشته چې پاکستان هېوادو کې نورو هېوادو کې به هم نه وي دا به ډېرې خطرناکې وي سختې ځنګانې دي خطرناکې ګوره خطرناکې ځنګانې دي تاسو چې زنګوګانو قصه وکړله زه ډېر ونه وېرېږم د زنګوګانو نه خوست کې د حکیم تڼیوال پارک نه و هغلته چې یو د ملګرو سره وېرېدلی یم بیا زنګو ته نه یې پورته شوی او بس نو دا نوي پروګرامونه او نوي پلانونه و د ځاځي پارک چې موږ سره برکت شریک کړل چې په آینده کې هم د دې پارک ته لا پرمختګ لپاره او د دې ترڅنګ مشتریانو ته د نوو خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې وړاندې کړل نو دا موټر څه رقم چلیږي استاده دا تیل خوري که زه خو هېڅ غږ نه اورم دا چارج کېږي دا یعنی برقي دی برقي دی څه شي نه چارج کېږي دا برق نه چارج کېږي او چارجر یې کومه دی چارجر د سیټ لون دی ښه بیټرۍ پکې دي بیټرۍ پکې دي ډېر ښه ډېر ښه دوستانو ځاځي پارک کې زموږ خپرونه همدومره وه چې تاسې را سره تعقیب کړه هڅه مو وکړه چې ستاسې لپاره بېلابېلې برخې راواخلو او په دې باندې بریالي شو نو هیله مې دا ده چې له دغې خپرونې تاسې خوند اخیستی وي بیا به هم راځو دلته او د دې ترڅنګ په نورو بېلابېلو برخو کې به ستاسې لپاره دا ډول برنامې چمتو کوو تر بلې خپرونې ما سجاد شاه عبید زادران ته اجازه راکړئ تاسې چې هر چیرې یاست ښاد ودان او بریمن واوسئ مګر په کمنټونو کې دا له یاده مه باسئ چې په نورو کومو ساحو کې دا ډول خپرونې له تاسو سره شریکې کړو کور مو ودان ښې شي وي